هر سهار هره شپه مخکې له دې چې د باندې ووځو یا خامخا د یو لویې لوبې وروسته د ډیرو لپاره شاور یو معمول وي، مګر د بعضو لپاره د یو مذهب په څیر وي. که چیرې ډیر حمام کول تاسو د پاکي احساس درکړي، نو ستاسو بدن شاید په عجیبه او حیرانونکي ډول کار وکړي. دا وټ اپ دی او څه پیښیږي که چیرې موږ د یوه میاشت لپاره حمام ونه کړو. او سب سړی په ژوند کې تر یو کال ډیر په حمام کې تیروي، او د پوستکي پوهانو له نظره دا خورا ډیر وخت دی. تر څنګه باید موږ او تاسو نور د ښه ښکاره کېدو او غوره بوی د لرلو په لټه کې سو. د بدن مشل، خري، خوله، زیان رسونکي بکټریاوي او هغه طبیعي غوړ یا شحم د زموږ پوستکي هایدریت کوي، لرې کوي. هر څومره چې تاسو حمام کوئ، ستاسو بدن باید په لږ وخت کې هغه صحي برخه د بدن د رطوبي بکټریاوو ډکه کړي. نو که تاسو حمام کول بند کړئ، آیا ستاسو بدن به خپله ځان پاک کړي؟ ښه، نو دا ستاسو لپاره باید صحي وي، نه د نور لپاره. نو که تاسو حمام کول پرېږدئ، تاسو به لږ تر لږه په 3 ورځو کې توپیر وګورئ. هغه دا چې پوستکی به مو وچ وي او وریښتان به مو کاک کوي. او د پرمختګ لومړی نښې به دا وي چې کله تاسو وریښتان ږمنځ کړئ، هغه په خپل ځای ودرېږي او هیڅ محصول ته اړتیا نشته. وروسته له 5 ورځو اطاق ته د ننوتو لپاره ته باید خلکو ته مخته له خبرداری ورکړې، ځکه چې ستا بوی به مخکې لا په هغوی باندې شنلي. که چیرې تاسو دوا نه کاروئ، نو د سپما بودیجه مو یخنکاکونو ته ځانګړې کړئ. او د خولې داغونه به دومره بد وي چې تاسو به یو یخنکاک اغوندئ او بل به غورځوئ. د 20 ورځو وروسته تاسو شاید خپله ژمنځه وغورځوئ، او ستاسو وریښتان به دومره خراب وي چې تاسو به یې د ژمنځولو توان ونه لرئ. ستاسو وریښتان به ډیر خارښت کوي چې تاسو به هیڅ راحت نه لرئ. او ستاسو له سر سره هر ډول تماس به دا ښیي چې ستاسو د پښې د لرلو ستونزه څومره جدي ده. په 20مه ورځ به ته دا باور ونه کړې چې زه یو انسان یم، او ستا ملګري او کورنۍ نور ستا شتون نه مني، او ته به یوازې له خپل بوی سره د یوازیتوب احساس وکړې. شپه او ورځ ستاسو د وچ او خارښت لرونکي پوستکي ګرول به ستاسو پوستکي باندې زخمونه ښکاره کړي، او که مو په بدن باندې په چټکۍ سره دانې راخیږي، نو مبارک مو شه، تاسو بیرته 14 کلن یاست. اوس چمتو یاست چې ځان پرېږدئ، مګر لږ انتظار لا وکړئ. د 1 میاشت وروسته اوبه اچولو ستاسو په بدن باندې به د ګټورو بکتریاوو هغه جوړه سوې طبقه بیرته جوړه سوې وي، او ستاسو پوستکی به تر هغه ښه معلومیږي مخکې چې تاسو حمام کوئ. مګر آیا دا به کوم ارزښت ولري؟ شاید نه، ځکه تاسو اوس لا بد بوی لرئ، ځکه خوله هیڅ ښه بوی نه تولیدوي. شحمي اسیدونه او پروټینونه تولیدوي چې ستاسو د پوستکي بکټریا له هغې څخه تغذیه کیږي. همدا د دوی میتابولیکي پروسه ده. هو، د صابون کارولو ته دوام ورکړئ او ولمبېږئ. مګر تاسو شاید بیرته دا وړاندې کړئ چې تاسو څومره دا کوئ. ولې موږ د ژوند 1 کال تر شاور لاندې تېروو؟ نو چې کله مو وخت پیدا کړ، نو واټ اف وګورئ.